حدیث کې راځي علامه بیهقي رحمه الله په خپل مشهور کتاب شعب الایمان کې حدیث نقل کړی ده وایي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دا رمضان ته رمضان وایي لأنه ترمز الذنوب. رمز اصلي سوځلو ته وایي. دا رمضان بولي د دې وجې ګناهونه سوځي لکه اور چې وچو بوټي ته واچوې وچ بوټي وسوځي. دغسې دا روزه په نسبت و ګناهو ته لکه اور دی د ګناهونه سوځي ختموي. الله جل جلاله له موږ سره احسان کړی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن هدى للناس د انسانیت دپاره هدایت ده. وبینات من الهدى واضح دلائل دي پر هدایت باندې. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هغه څوک چې له تاسې میاشتې ته حاضر سو دا میاشتې روزه دې ونیسي او د دې میاشتې روزه دې په داسې نیت ونیسي په داسې جرأت چې یا الله که زما دا انساني نقصان نه وای چونکې زه انسان یم ناقص یم په کار خو دا و چې دا میاشت ښکاره سوې وای ما له وچښلو له خوړلو خوله بنده کړې وای د اختر تر ورځې پورې ستا د دې عظیم احسان شکر بلا بیا هم نه وای ادا سوی خو چونکې زه انسان یم کمزوره یم برداشت مې کم ده دغو ونه برداشت لرمه چې له ساره تر ماښامه پورې ډوډۍ پرېږدم اوبه پرېږدم نور نو دا کم عظیم احسان چې تا پر موږ کړی ده او د دې په شکر کې چې کمه کمې موږ کړې ده یا الله هغه ته رامعاف کړه. یا الله زموږ د عجز په تقاضا زموږ د انساني فطرت په تقاضا دا لږ غوندې شکر ستا د دې عظیم نعمت ته له موږ قبول که او ته له موږ راضي سه. په داسې همت وو په داسې جرأت باندې په کار دا ده چې سړی روزه ونیسي او په ښه محبت باندې په ښه اخلاص باندې تراویح وکړي ښه سوکه یې وکړي پیشلمي په وخت کې کور چې اسیم ډوډۍ ته راپورته کېږي اودس وکړي یو دوه رکاته نفل وکړي. دا وخت کې نفل کول ډیر لوی ثواب لري عظیم اجر ده او په دغه وخت کې دعاګانې هم ډېرې شي قبلیږي. الله جل جلاله باندې خپل ضروریات عرض کړي او د مسکین غریب همدردي وکړي چې څونه یې په وس پروي او دغه میاشت کې اغنیا د مؤمنانو چې دي په کار دا ده چې خپلو مالو ته حساب وکړي زکاتونه وباسي ځکه یوه روپي په دغه میاشت کې الله جل جلاله یو پاویا ځینې قبلوي. یوه مسله راځي که سړی چیرې په دغه میاشت کې طاعاتو ته حساب وکړي طاعت بیخي دوچنده کېږي. طاعت داسې مرتبې ته رسېږي چې له حسابه یې سړی عاجزه کېږي. په دغه میاشت کې چې فرضي عبادت ادا سي دا یو په اویا یې الله ثواب ورکوي. یو حساب ده چې وسي دغه د جمعې لمانځه ته که چیرې موږ حساب وکړو بلکې د جمعې لمونځ خو لا خیر په جماعت کېږي یو بل لمونځ یې راواخلو نن د مازدیګر لمونځ دا که سړي په کور کې وکوي په دکان کې یې وکوي نو دا خو یو لمونځ او چې دغه لمونځ سړی په جماعت باندې ادا کړي نو دا یو په 25 کېږي لکه 25 واره چې دا لمونځ وکړي او دغه لمونځ چې په جامع مسجد کې وسي لکه دا زموږ مسجد یا نور بعضې داسې مسجدونه چې د جمعې لمونځ کې کېږي په دې کې بیا یو لمونځ الله په 1500 باندې ثواب ورکوي. بعضې کتابو د دې ضرب کړی د 25 په 1500 کې ووایه ضرب کې 12,500 لمونځونه ځینې جوړېږي. لکه دکان کې چې یوه سړي لمونځ وکوي او یو بل سړي په دغه مسجد کې وکوي یو په 12,500 باندې الله ثواب ورکوي او بیا چې دا 12,500 په اویا کې ضرب کې د روزې دا خو یو په اویا ده
تقریبا 8,95,000 لمونځونه لا یې اوس ښه جوړېږي او دا د الله له مهربانۍ څخه هیڅ لرې نه ده ځکه الله چې کم جنت موږ ته راکوي چې یو لمونځ په دغونه را حساب نه کې نه ګټل کېږي جنت خو بیا جنت نو چې کوشش وکړو لمونځونه وکړو په جماعت باندې یې ادا کړو نوافل وکړو الله د فرضو ثواب راکوي تلاوتونه وکړو له قرآن کریم سره نږدې سو د قرآن کریم الفاظ زده کړو د قرآن کریم معنا ته غوږ ونیسو نو ځکه دا داسې میاشت ده د اعمالو رصد ده اعمال په ډېر ګران قیمت الله اخلي چې دا میاشت تېره سي بیا به دغه اعمال وي په هغه قیمت بیا نه خرڅېږي نو که دا له موږ فوت شو یو تجار راغی له بیابانه څخه له هندوستانه څخه راغی دلته د بادامو من په 15,000 روپۍ اخیستی بادام اوس په 1500 دي تجار چې راغی من یې په 15,000 یا یې په 25,000 اخیستی یو سړي پر خرڅ کړو د 500 بادام یې په 25,000 ولاړو بل لټ سیدوري تجار ځینې ولاړی بله ورځ دی بازار ته ورغی هغه بیرته په 500 دی به څونه پښیمانه وي خلک به څونه ملامتیا پر وایي ملا دې ماته څه خو راتلې به دلته او دغه نه ګران خرڅېدو دا هسې حالت ده نن ستا طاعت ډېر لوړ قیمت لري د الله په دربار کې او دا محدود وخت د داسې تیر چې بیا دا قیمت بیرته رالویږي کوشش کوئ خپل طاعت ګران خرڅ کړئ واخر دعوانا ان الحمد لله